ځان خاتمه چې خکېږي هغه دا ده. نبی صلی الله علیه وسلم یو روایت کې داسې فرمایلی دي که یو سړی داسې وایي چې اللهم احسن عاقبتنا فی الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره، نو فمن قال ذلك قبل ان يموت مات وقبل ان يصيبه البلاء. یو سړی چې دا کلمات وایي نو د مرګ نه مخکې په ده باندې څه مصیبت باندې راځي، په ده باندې به چې کوم دی د دین او د ایمان نه اړونکي حالات او فتنې به پرې نه راځي، بدن کې او جسم کې به داسې مرض نه راځي چې دی د الله سبحانه وتعالی نه ناامیده کړي او د الله نه مایوسه کړي. نو زما عزتمندو دا کلمه دا دعا ویل دا خپله وظیفه خپل ورد وګرځوئ. موږ تاسو اکثر په کمزورو خبرو پسې نښتي او په هغې باندې چې کوم دی ځان ستړی کوو 1000 کرتې او 2000 کرتې. د الله نبي داسې ښکلې مختصرې جامعې دعاګانې ویلي اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. زما عزتمندو د الله نبي د دې په باره کې داسې ناشنا فضایل ویلي دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی دي که یو سړی په تاسو کې کله وده کېږي، خو په زما عزتمندو موږ تاسو کوو د ورځې هم کوو د شپې هم کوو، خو چې کله یو سړی هغه د شپې وده کېږي حدیث د بخاري کې راغلی دی او دسو کې او دې په ښي طرف باندې سملي او د خپلې ښی څڼې ته لا خپل لاس ښی لاس کېږدي او داسې وایي چې اللهم اسلمت نفسي ووجهت وجهي الیک وفوضت امري الیک امري. یا الله ما خپل ځان تا ته تابع کړی، خپل نفس او خپل مخه او دغه رنګې الجأت ظهري ما خپله شاته تا ته تابع کړې ده، رغبة ورحبة الیک د تا نه یېره کوم یا الله ستا طرف ته شوق لرم. او دا مو سره وایي چې آمنت بکتابک الذي انزلت وبنبیک الذي ارسلت. دا الفاظ او دا دعا چې وایي د الله پیغمبر داسې فرمایلی دي من قالهن چا چې دا کلمات ویلې ثم مات تحت ليلته فمات على الفطره، دا که دغه شپه باندې مړ شو دا به په فطرت باندې مري. او زما عزتمندو څوک چې په فطرت د اسلام باندې په فطرت د توحید باندې وفات شو الله سبحانه وتعالی به د جنت وارث جوړ کړي. حدیث کې راغلی من تقبل له حسنه واحده، د چا چې یو نیکی قبول شوله زما عزتمندو الله سبحانه وتعالی د جنت مستحق او حقدار ګرځي. موږ بیګان د قران کریم په درس کې دا دعا مو ویل او دا آیت هم دی چې ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. زما عزتمندو دا آیت کې سړی خپل ورد وظیفه وګرځي غالبا الله سبحانه وتعالی خاتمه په ایمان باندې کوي. غالب القطان یو عالم دی د سلف په زمانه کې هغه ویلي دی وایي زه یو ځل د کوفې ته رالمه وی اتیت الکوفه فی تجارت د تجارت او د سوداګرۍ په سلسله کې سلف هم تجارتونه به کول. نو فنزلت قريبا من الاعمش. اعمش یو تابعی دی ډیر مشهور دی ډیر ناشنا اقوال دی ډیر فقاهت لرو د عبد الله ابن مسعود رحمه په شاګردانو کې دی. وې زه د اعمش سره ملما شوم نو چې کله شپه شوله فلما كانت ليله نو زما قریب او چې زه تر کو شوی کې دي چې دوی په دویم چت کې بشپه و یا به کوم د دې نه راوته نو زما اراده و فاردت ان انحدره وې زما اراده و چې زه تن لاندې را کو شم خو فقام فتهجد وذا اعمش تاجد تودردو فلما مر بهذه الآية نو دي تلاوتي كون شكل دي آيات سورة العمران ترى ورسدو شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم أو إن الدين عند الله الإسلام. ويبيت دا خبره وكرلا د دې مقصد دا دی چې الله سبحانه وتعالى گواہی ورکړي، ملائکه گواہی ورکړي، علما گواہی ورکړي په دې خبره باندې چې الله رب العالمین په ذات او په صفات کې یو دی، الله اله او معبود دی، الله سبحانه وتعالى سره بل شریک هغه نشته دی. نو دا خبره دا آیت چې کله ولستو وای ما ته واوریدل دسی ویل فقال الاعمش اعمش په دې مانځ کې دا خبره وکړه نپلو کې زما عزتمندو دسی توسع شته دی په نپلو کې دسی دعاګانې هغه کولې شي. وای دا ویل چې وانا اشهد بما شهد الله به زمم په اته خبره باندې گواہی ورکوم چې رب العالمین په گواہی ورکړي، اولو العلم په گواہی ورکړي، ملائکه په گواہی ورکړي. وهذه شهاده استودع الله عز وجل وهي لي عند الله وديعه. او دا ما د رب العالمین سره امانت کې خودو دا خپل گواہی زما دا اقرار زما دا خبره او زما دا اعتراف د رب العالمین سره ما گواه دا مې سره په تور د امانت باندې کې خودو او الله په دې خبره باندې گواه وي. و چې کله سبا شما دې نه تاسو کو چې ما خو ستاسو مانځه حالت ولیدو تا دا خبره کوله نو په هل سمعت فيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا دا خبره چې کم دي نو دا د ځان نو کړله خپل اجتهادي عمل دی او کنه په دې باب کې د پیغمبر نه څه حدیث دی اوریدل دي.
نو ما ته ویل چې تاسو سره ما یو میاشت تیر شوله دا حدیث ما د تانه چرته نه وردل کې چرته دا خبره په حدیث کې وای ما ته ویل چې والله لا احدثك سنه قسم په الله چې د یو کال پورې ته حدیث نه بیانوم وای زه سره د یو کال پورې پاتې شوم ما ویل چې دا حدیث ته ځکم زما عزتمند د دوی خلکو په نسبت باندې د دین د خبرو ډیر قدراوي او ډیر اهمیت منګو تاسو په دې زمانه کې که څوک د دین خبرې کوي زما عزتمند منګو تاسو د سه معمولی غونډه کمزوري خبرې ښکارې کیږي د ایمان او د یقین د کمزوروالي د وجنه د خپل پول او د پټي د دکانداري او د غرنګ د وژ پړ او د کشتونو خبرې او د کرایاني خبرې او د ګټي وټي زما عزتمند د دې څومره اهتمام ورکو په دې باندې څومره ګنټي د یو بل سره جرګي او مرکې کو په دې باندې زما عزتمند د یو بل سره څومره وکالت کو خو چې د دین خبره راشي نو زما عزتمند په هغه منګو تاسو ډیره هلکه اخلو حالان کې د اخرت ټوله معاملې او په دې باندې بنا ده وای به چې کله کال تیر شو وای ما ته حدیث بیان کو وای ما د وائل ابن حجر نه اوریدلی دي وائل ابن حجر چې کوم نه عبد الله ابن مسعود ته ویل دي او ما د عبد الله ابن مسعود نه اوریدلی چې دا حدیث ته بیان کړو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي یجاء صاحبها یوم القیامه دا کلمه دا آیت چې چا ولستو الله سبحانه و تعالی په قیامت کې راولي په دې حال کې چې رب العالمین به ځان ته ودري او دا به وي چې وان عبدي لي عهد زما د دې بنده زما سره یو امانت دی زما سره یو وعده کې خودلې ده وانا ومن اوفى بالعهد او زما په مقابل کې به خپل وعده باندې څوک ډیر وفاداری ودخلوا عبدي الجنه زما د بنده چې دینو دا جنت ته ور داخل کړي نو زما عزتمند دې آیت کې په دې اثر کې زمونږ استاد د پردا بشارت او زیره دي چې دې انسان خاتمه چې ده هغه په ایمان باندې کېږي زما عزتمند دا خبره ډیره ضروری ده چې موږ تاسو د دنیا نه بې ایمان لاړ نشو والعیاذ بالله د ایمان په حالت کې رب العالمین ته ورشو ته دې خبره ته سوچو که یو سړی ته وزه ټوله دنیا دستاشي او د دنیا حکومت او بادشاہي او د امریکا او د کینیډي او د سعودي عرب او د ټوله دنیا خو زه یو 15 منټه به دې اور کې سمله والله کو ته زما عزتمند غاړه کېدی قسم په الله کو ته غاړه کېدی چې چا کې لګ باندې عقل او دغوي او هغه ته احساس دي خبرو نه زما عزتمند په دې دنیا به سړی سو کې په دې شپته او یک کله ژوندۍ باندې څه ولعیاذ بالله چې د مرګ سره سمدس پکړ دکړ شروع شي وهل ټکول بیزتی وي او راګیرول وي او زما عزتمند دا په دې دنیا په ژوندۍ باندې بنا ده د دې وجنه زما عزتمند چې منګ او تاسو اعمال له زور ورکوم او دغه رنګ خاتمه هغه د ځان سره په ایمان په حالت کې وېسوم